ملګري ملتونه د افغانستان د لانجې پر حل سیمهیز کانفرانس راغواړي. په دغه کانفرانس کې روسیه او امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په کابل کې له اجرایي رئیس سره په کتنه کې وویل نړیوال هڅه کوي چې له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. افغان چارواکي وایي ملګري ملتونه هڅه کوي چې یو سیمهیز کانفرانس جوړ کړي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریټانیا، هند او روسیه هم پکې برخه ولري. لا څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا به دغه کانفرانس کله او چیرته جوړیږي، خو پوښتنه ده چې په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د ټیکاو لپاره دغه راز کانفرانسونه تر کومه بریده اغیزمن دي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د ملګرو ملتونو په هڅه د جوړیدونکي سیمهیز کانفرانس پر اغیزو غږیږو. پر موضوع به دوه قدرمن مېلمانه را سره بحث وکړي، سیاسي شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز غړی عمران ذکریا. ستړي مشئ. اتمر صاحب که د بحث له تاسو سره پیل کوم، اوس چې د ملګري ملتونو هڅه کوي د افغانستان او سیمې کې د ټیکاو په موخه یو کانفرانس سره وغواړي، څه اغیزې به ولري؟ په مننه سره تاسو ته جناب ذکریا صاحب ته ټول لیدونکو ته سلامونه. زه داسې فکر کوم چې په دې وروستیو وختونو کې یو ډول تحرک، سیمهیز تحرک، لکه چې څو وخته مخکې یو کانفرانس په مسکو کې جوړ شو، همدغسې د انګلیس نماینده په افغانستان کې او په پاکستان کې دي ځینې هلې ځلې شروع کړي دي او کم تغییرات چې په خپل امریکا کې راغلي دي او د نوي جمهور رئیس سره زما په باور داسې دی چې کېدای شي چې یو نوی تحرک د سیمې د صلح او ټیکاو لپاره پیل شوی وي او که داسې او رښتیا هم مقصدونه او امیدونه دغه خواته ولاړ شي، نو بیا دا کېدای شي چې امریکا او روسیه بالحیث د ګارانټیټور یا مثلا تضمینونکي د دغه کانفرانس او ملګري ملتونه دغه ابتکار په لاس واخلي. ځکه که ستاسو په یاد د ملګرو ملتونو د ابتکار یو ځلې په افغانستان کې ناکام شو. د ډاکټر نجیب په وخت کې دغه ابتکار سپوتاژ او کودتا وشوه. که ملګري ملتونه بیا دغه یو ابتکار واخلي او صادقانه د سیمې هیوادونه او نړیوال او مخصوصا زبرځواکونه دوی سره صادقانه مرسته او کومک کوي، دا کېدای شي چې په سیمه کې تشنج کم کړي یا د اقل هغه رقابتونه چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ دي او همدغسې د زبرځواکونو ترمنځ دي دغه ته تقریبا دغه رقابتونو ته ورسو راشو. اتمر صاحب، یوه مسله چې افغانستان دا اوس په یوه نیابتي جګړه کې راګیر دی، دغه کانفرانس به څومره وکولی شي چې افغانستان له دغې نیابتي جګړې څخه راوباسي؟ زه داسې فکر کوم افغانستان کې هر تلاش د جنگ د ودرېدلو لپاره یا په سیمه کې هر کانفرانس د تروریزم د له وړلو لپاره او په سیمه کې د صلح او ثبات د راوستلو لپاره د افغانستان په ګټه دی. نو دې سره باید افغانستان خپل عملی همکاري پیل کی او د دې لپاره وړاندیزونه او پیشنهادونه او همدغسې نور ضروري شیان چې د دې لپاره آمادګي ولري. خو یوه مسله دا هم ده اتمر صاحب چې تاسو ګورئ په افغانستان او سیمه کې روسیه په ښکاره د طالبانو سره د اړیکو پخلی کوي. په همدې توګه امریکا هم په افغانستان او سیمه کې د داعش پروژې په تمویل باندې تورنه ده. څنګه به ملګري ملتونه دغو دوو قدرتونو ته قناعت ورکړي په دغه سیمهیز کانفرانس کې؟ همدغه زه غواړم چې تاسو ته توضیح کړم. روسیه د دې د خاطره طالب سره تماس نه دی نیولی چې طالب پې ګران دی یا د طالب مفکوره یې خوښیږي. تاسو په دې باندې باور لرئ چې نه طالب د روسیې په حکومت باندې هغه باور پیدا کولی شي، نه روسیه د طالب په تحریک باندې دغه باور پیدا کولی شي. لیکن ضرورت داسې راغلی چې روسیه د دې لپاره چې د سیمې د تحولاتو نه ځان لرې ونساتي تماس د طالبانو سره نیولی. او د بله خوا نه لکه چې څنګه تاسو ویلې موږ په دې باندې پوهیږو چې داعش او توندروي اسلامي ډلې دا ټول د امریکا او د غربیانو د خوا نه تمویلي تجهیزیږي او په سیمه کې پاکستان د دوی په اصطلاح هغه امپلیمنټر دی یا هغه څوک چې د پلانونه تطبیق کوي. لیکن خبر داسې دی که
په مجموع کې یو ډول لکه چې د سوریې مسله ورورو فروکش کړي که یو نوع دغه همکاري رامنځته شي او د لوړو قدرتونو په منځ کې او د سیمې د هیوادونو په منځ کې یعنی دا به ډېر ښه او یو امید به موږ ته پیدا شي چې گویا سیمه د یو صلح دپاره آماده ده او سیمه د صلح خواته روان ده. منت مرصب د چې په دغه کنفرانسونو کې د افغانستان رول باید کم وي په دې باندې وروسته راګرځو. ذکریا صاحب تاسو فکر کوئ چې په امریکا کې د نوي حکومت پر اتک سره او بالاخره په وروستۍ کې د ملګرو ملتونو دغه هڅه چې غواړي یو سیمه ییز کنفرانس جوړ کړي روسیا او امریکا به څنګه وهڅوي چې په خپل منځو کې د تروریزم د محو کولو لپاره ګډ کار وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب تاسو ته، اتمر صاحب ته او قدرمنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سلام. د په دغه تیرو 15 کلونو کې موږ د یو شمیر سیمه ییزو کنفرانسونو شاهدان وو چې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ افغانستان هم د محور موضوع وله او تر یو بریده پورې اغیزمن هم واقع شوي وو. داسې په دې وروستیو کې د امریکا په ولسمشرۍ کې یو بدلون رامنځته شو، همدارنګه په ملګرو ملتونو په مشرتابه کې هم یو څه بدلون رامنځته شو او د دې ترڅنګ خپله نړیوال هم دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د افغانستان د مسلې حل د امریکا د متحدو ایالتونو او د اروپایي ټولنې ترڅنګ په دې کې باید د سیمې د هیوادونه باید ډیر دخیل وسیږي، ځکه په افغانستان کې اوسنۍ روانه جګړه تر ډیره بریده د افغانستان له جګړې څخه د سیمې هیوادونه متضرر کیږي. نو همدغه د سیمې هیوادونه دي چې دوی به وکولی شي د دغه ډول کنفرانسونو په جوړېدلو سره د افغانستان د شخړې لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او تر ډیره بریده پورې به تمرکز پر دغه موضوع باندې وسیږي چې څه قسم ته دوی کولی شي د تروریزم د له منځه وړلو لپاره کار وکړي او یا د هغه هیوادونه چې د تروریزم د ملاتړ کوي د هغوی د دغه ملاتړ د له منځه وړلو لپاره کومې لارې چارې په کار واچوي. سیمه ییزې همکارۍ لپاره یو لړ خنډونه هم شته ذکریا صاحب، لکه همدا د امریکا او د روسیې ترمنځ رقابتونه، په همدې توګه په سیمه کې د پاکستان او هند ترمنځ رقابتونه، په همدې توګه هند او چین هم خپل منځونو کې رقابت سره لري. فکر کوئ چې دغو خنډونو په شتون کې به سیمه ییز کنفرانسونه ګټور تمام شي؟ بلې، زه دغه سیمه ییز کنفرانس ته خوشبینه یم او په دغه مسله کې که موږ وایو چې مثلا امریکا او روسیه تر یو څه حده پورې مشکلات لري، خو په امریکا کې نوې رهبري او تر یو دمه پورې د روسانو انتظار امریکایانو ته چې دوی به د روسانو سره اړیکې څه ډولي، ځکه د امریکا او د روسیې اړیکې تر ډیره بریده پورې په افغانستان باندې خپل اغیز غورځولی سي او زه دې نتیجې ته رسېدلی هم یم چې په امریکا کې راتلونکي مشرتابه به له روسیې سره تقریبا نسبت پخوانۍ دورې ته ښې اړیکې ولري. د دې ترڅنګ که څه هم چینایان او هندیان خپل منځي مشکلات لري، اما تر ډیره بریده پورې دغه هیوادونه هم د دې غوښتونکي دي چې په افغانستان کې دغه شخړې ته د پای ټکی کېښودل سي. نو دغه سیمه ییز کنفرانس به وکولی سي چې په دې کې د افغانستان حکومت فعاله ونډه ولري او پر د سیمې د هیوادونو ترڅنګ پر امریکا او یو شمېر نور هیوادونو باندې دوی فشار راوړي، هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي او یا د تروریزم مرکزونه هلته دي، د دغو مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره دوی باید هڅې کوشش وکړي تر څو د هغو مرکزونو د لمنځه تللو په صورت کې په افغانستان کې سوله او امنیت رامنځته سي. نو دغه سیمه ییز کنفرانس به نسبت نورو سیمه ییزو کنفرانسونو ته روسیې او امریکې ترمنځ د اړیکو نږدېوالي لپاره خو د نوي مشرتابه رامنځته کېدل ځینې هیلې ټوکولي دي، ولې د پاکستان او هند ترمنځ رقابتونو لپاره بیا هم داسې د حل لاره نه ترسره کېږي چې له مخې د دغه سیمه ییزه همکارۍ پیاوړې شي؟ زه فکر کوم دغه حالت تر ډیره بریده پورې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې د افغانستان حکومت په خپل بهرني سیاست کې یو څه انډول وساتي او تر یو څه بریده پورې دوی هم هندیانو ته او هم د دې ترڅنګ پاکستانیانو ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان خاوره په دې معنی نه ده چې د افغانستان نږدې کېدل هندوستان ته به
د پاکستان په خطري یا د افغانستان نږدې کېدل پاکستان ته به د هندوستان په خطري. دا تر ډیره حده پورې د موږ د حکومت په مدیریت پورې اړه لري ترڅو دوی وکولای شي د دغه دواړو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ په خپل بهرني سیاست کې یو څه انډول وساتي او نور د سیمې هیوادونه باید داسې کوشش وکړي چې د افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ګټې سره مشترک کړي چې د دغو ګټو او د خطرونو مشترک کېدل به وکولای شي د سیمې نور هیوادونه هم دې ته واداره کړي ترڅو د افغانستان د شخړې په حل کې دوی صادقانه برخورد وکړي. ولې خو افغانستان بیا په دغه ځینو غونډو کې بیرون پرېښودل کېږي لکه په ماسکو کې څه موده وړاندې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه یوه غونډه وه د سیمې هیوادونه د افغانستان ګاونډي هیوادونه سره جرګه شول په ماسکو کې ولې د افغانستان حکومت د باندې پاتې شو فکر نه کوئ چې دغه سیمه ییزو کنفرانسونو کې د افغانستان رول بیا هم تر پوښتنې لاندې دی او په اړه یې اندېښنې شته؟ یوې مسلې ته پام وسی چې دغه د سیمه ییز کنفرانس د ملګرو ملتونو په نوښت باندې جوړېدو دغه طرحه تقریبا زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني نوښت او ابتکار ده چې دغه مسله په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مرستیال سره هم مطرح کړله او دوی هم خوښه وګڼله ترڅو په دغه موضوع باندې یو سیمه ییز کنفرانس ونیسي. تر ډیره حده پورې دا مسله تقریبا دې موضوع ته هم راجع کېږي چې څه موده وړاندې روسانو چینایانو پاکستانیانو پرته له دې چې د افغانستان نماینده په دغه غونډه کې اوسي دوی داسې یو سیمه ییز کنفرانس جوړ کړ نو دغه حالت په دې معنا ده چې د خپله د ملګري ملتونه هم کوشش کوي ترڅو د افغانستان په مسله کې د سیمې د هیوادونو پښه لپس ډیره دخیله کړي او د سیمې له هیوادونو څخه د افغانستان د امنیت د رامنځته کولو لپاره یو ډول اطمینان او تضمین واخلي چې دغه حالت به وکولی شي د افغانستان په امنیت کې یو مهم رول ولوبوي. مننه ذکریا صاحب تاسو بیا هم راګرځم. اتمر صاحب بل باس په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنه دی تاسو ګوره چې دا اوس هم په افغان حکومت دغسې نیوکې کوي چې په پاکستان کې سختدریزې روزل کېږي او دلته په افغانستان کې نامنوي ته لمن وهي. فکر کوئ چې دغسې سیمه ییز کنفرانسونه پاکستان ته هم قناعت ورکولی شي؟ پاکستان یو دوه برخې کار کوي یو د لوړو قدرتونو د پلان یو جز دی د هغوی د ستراتیژیګانو بل خپله د پاکستان اوږدمهاله ستراتیژي چې دی په افغانستان کې دی یعنې پاکستان په دوه جهاتو کې په خپله ګټه کار کوي. پاکستان په دې پسې دی ترڅو چې خپل هغه عمق ستراتیژي چې کوم دوی غواړي چې په افغانستان کې ولري هغه موخو ته هم ځان غواړي چې ورسي او هغه د هند د حضور کموالی او په افغانستان کې په هر حکومت کې د دوی په سیاسي خارجي کې د دوی تاثیر همداسې په ترانزیت او ترانسپورت کې د دوی برخه همداسې په اردو کې د دوی روزونکي او همداسې په قانونو او نورو استخراجونو کې د دوی ونډه دا د پاکستان هغه عمده ستراتیژیک ټکي دي چې هغه په افغانستان کې دا په اوږدمهاله غواړي. بل د ډیورند مسله ده چې ترڅو چې د ډیورند مسله پاکستان په دې باندې ځان مطمئن نه کړي چې د ډیورند مسله حل شي یا حداقل یو تضمین ولري نو پاکستان به همیشه په دې پسې چې افغانستان تضعیف وساتي افغانستان یو ضعیف هیواد دی او د افغانستان په اصطلاح بهرني سیاستونه د پاکستان د عینکونو وکتل شي دا یو برخه ده. بلکې واقعا نړیوال په دې باور راشي چې گویا تروریزم هم نړیوالو ته یو خطر دی هم سیمې ته یو خطر دی هم خپل هغه چاته خطر دی چې د دوی د کنټرول نه اوس ورو وځي. اروپایي هیوادونه هم تهدیدېږي د تروریزم نه خپل امریکا هم تهدید دی چې تاسو ګورئ د ټرمپ دا په دې یو هفته کې کوم اگزیکټیو آرډرونه چې د لاسلیک کړي دي په دې معنا دی چې دا یو ډول د تروریزم جلوګیري دی د امریکایانو په خاوره کې. که واقعا دوی تغییر
مفکوره ورکی او تغییر واقعیت ورکی کېدای شي چې سړی په دې باندې دغه ستراتیژي ټکي چې تاسو یاد کړل د پاکستان دا هغه ټکي دي چې ملګري ملتونه په خبر دي او همیشه د افغانستان حکومت دغه مسله مطرح کړې او په افغانستان کې هم د چارو کتونکو د افغان حکومت نه د غوښتنه کړې ده چې باید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه مسله راپورته شي چې بل اخر پاکستان ولې هغه ستراتیژیک ټکي په یا ستراتیژیک عمق په افغانستان کې تعقیبوي چې لمخې افغانستان لکلونو ناامنه دی او دلته جګړې دي نو کله چې له پخوانه ملګري ملتونه خبر دي څنګه به دوی په دې ستراتیژي کې بدلون راغلی وي چې اوس پاکستان دې ته وعده راکړي چې په افغانستان کې باید دغه ټکي تعقیب نه کړي. زه داسې وایم ګورئ د داود خان په وخت کې داود خان یو واضح بحث د پاکستانیانو سره درلود د ذوالفقار علي بوټو په وخت کې په دې معنا چې واضحا دا مسله دوی مخامخ سره د یو اجنډا په شکل باندې په میز واچو او په دې باندې بحث وکړ او هغه وخت دوی سره نږدې شوي وو. دغه نه وروسته د افغانستان هیڅ یو حکومت په دې ونه توانېده چې دغه بحث مستقیما د پاکستانیانو سره په میز واچي. زه داسې فکر کوم دا به که هر وخت موږ دغه بحث د پاکستانیانو سره مستقیما د یو اجنډا په حیث واچو دا د افغانانو په ګټه دی. موږ باید دې نه ونه ډار شو. هر هیواد د بل هیواد سره ستونزې لري، سرحدي ستونزې لري، نور مشکلات لري، تجارت لري، د اوبو مسله لري، استخراج لري، نور خبرې ډېر لري، لیکن دغه خبرې دوی په مذاکراتو باندې حلوي. زما هیله دا ده چې زموږ حکومت د دومره هوښیارتیا او زرنګي ولري چې دغه بحث مستقیما اول د پاکستانیانو سره مطرح کړي. ولې موږ یعنې ستاسو موخه دا ده چې په دغه کنفرانس کې باید افغان حکومت دا خبر راپورته کړي؟ یعنې زما هدف دا نه دی چې یوازې د کنفرانس کې باید موږ دغه موخې ته ورسېږو. زما هدف دا دی چې عمومي د افغانستان په خارجي ستراتیژي کې باید دا یو بحث چې موږ پاکستان سره په کوم مسایلو باندې هغه چې اختلاف نظر لرو دا مستقیما دوی سره کینو من حیث د دوه مستقل هیوادونو چې موږ د هغوی حق حاکمیت احترام وکړو، هغوی د زموږ حق حاکمیت احترام وکړي او دا جنجال د میز د سر نه موږ د میز لاندې ته بونځو. اوس خو دغسې یو حالت دی چې فشارونه غیر مستقیم واردېږي او تاسې ګورئ چې ټول تروریزم په پاکستان کې شته، لیکن پاکستان دې نه منکر ده ځکه چې دغه ستراتیژي هم دغسې دی چې هغه نه غواړي په صورت په دغه باندې اعتراف وکړي چې موږ د تروریزم روزونکي او د دوی په وروستیو کې له افغانستان ته خبرداری هم ورکړې ده چې د افغانستان کورني کړکېچونه یا بریدونه د هغې پرته په پاکستان نه اچول کېږي. ګوري دا یو بهانه ده، دا میکانیزم دفاعي دی ته وایي په روانشناسي کې چې تاسو مخکې د دې نه چې یو څوک تاسو باندې دا وکړي تاسو مخکې د هغه باندې دا کوي. ستاسو خبره سره زه بیخي موافقم، لیکن خبره دا ده چې موږ باید نړیوال په دې قانع کړو په ټولو کنفرانسونو کې هغه ډاکومنټریز او شواهد او هغه اسناد موږ باید دا ولرو، یعنې مکمل دغه اسناد موږ باید ولرو او نړیوال په دې قانع کړو، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې قانع کړو، سیمه ییز هیوادونه په دې قانع کړو چې افغانانو باندې پاکستانیانو څومره ظلم روان کړی په دې څو کلونو کې څنګه دوی دغه جنګ په موږ باندې تپل. بله اتمر صاحب که د بحث جنبندي ته راشو بالاخره په دغسې کنفرانسونو کې که د افغانستان په رول باندې رڼا واچوئ چې د افغانستان رول باید څه وي، لکه مخکې ما یوه پوښتنه مطرح کړه ذکریا صاحب نه چې په مسکو کې د سیمې هیوادونو جرګه شول سره کېناستل ولې افغانستان د باندې پاتې شو. موږ باید قوي موقف ولرو، په خپل منځ کې په خپل استراتیژیګار باید یو ځلې جوړ کړو، په خپل استراتیژي باندې غور وکړو، قوي استراتیژي جوړ کړو، قوي وړاندیز جوړ کړو دغه جرګې ته یا دغه کنفرانس ته او هغسې مستند اسناد یا مثلا شواهد موږ ولرو چې کنفرانس په دې قانع کړو چې د افغانانو په پلوي باندې دوی خپل دریځ بدل کړي. مننه. او ذکریا صاحب که تاسو هم باس سره راټول کړئ په مخکې تاسو ویل چې دغه کانفرانس هم د ولسمشر غني یو نوښت دی چې دغه په وړاندیز جوړیږي له کومو طرحو سره افغان حکومت ته ورتګ پکار دی دغه کانفرانس ته؟ زه فکر کوم په دغه سیمه ییز کنفرانس کې به د افغانستان ګډون نسبت نورو سیمه ییزو کنفرانسونو ته متفاوت وي. په دغه سیمه ییز کنفرانس کې به خپله ولسمشر ګډون کوي. افغان ولسمشر به په دغه کنفرانس کې تر ډیره بریده پورې
په دې باندې موضوع متمرکز شي دوی پاینده کې د امریکا د متحدو ایالتونو ملاتړ ولري. د دې ترڅنګ به عمده ټکی هغه دا وي چې دوی له پاکستان نه هغه خپل شکایت عملاً هلته وړاندې کړي او زه فکر کوم چې د پاکستان په مورد کې به د افغانستان د نماینده څرګندونې تر ډیره بریده پورې د اندېښنې د څرګندولو په ډول باندې، خو لکه څنګه چې مخکې اتمر صاحب یادونه وکړله د افغانستان دولت لپاره لازمه ده چې د دغې کشالې د وتلو لپاره څو عمده وړاندیزونه موږ باید ولرو. یوه مهمه او پر پخو دلایلو باندې ولاړه یوه خاکه او طرحه باید ولرو چې د افغانستان د راتلونکي کې د لا ملاتړ لپاره موږ د سیمې له هیوادونو څه ولرو او هغه هیواد یا هغه هیوادونه چې د افغانستان په ورانۍ کې لاس لري د دغه ورانیو د بندولو لپاره موږ له نړیوالې ټولنې نه څه کومک ترلاسه کولی سو. او په دې برخه کې لکه مخکې هم اتمر صاحب یادونه وکوله چې عمده شواهد باید موږ وړاندې کړو او نړیواله ټولنه او یو شمېر هیوادونه په دې باندې قانع کړو چې نننی حالت په افغانستان کې نه یوازې داسې د افغانستان د تباهۍ لامل ګرځي بلکې دا به د افغانستان د ګاونډیو او د افغانستان د سیمې د هیوادونو لپاره هم د تباهۍ یو لامل یوه مسله چې تاسو مخکې یاده کړه د په اړیکو کې د انډول ساتلو مسله وه چې افغانستان یو له دې اړخه هم ځورېږي او له ستونزو سره مخامخ ده. فکر کوئ چې په دغه کنفرانس کې ګډون په داسې حال کې وشي چې افغانستان به له داسې بهرنۍ ستراتیژي سره تللی وي چې انډول به پکې مراعات شوی وي؟ طبیعي خبره ده. دغه انډول لکه ما مخکې یادونه وکوله چې د افغانستان دولت باید په دې برخه کې محتاطانه برخورد وکړي او په راتلونکي کې بخصوص په دغه د سیاسي دوکتورینو برخه کې موږ باید داسې کسان ولرو چې هغوی داسې یو حالت اختیار نه کړي چې په یو وخت کې یو لوری دوی بیخي 100% کې یو لوري ته ووړي او په بل وخت کې 100% کې دوی بل لوري ته ووړي. موږ باید په دغه برخه کې محتاطانه برخورد وکړو، خو له مقابل لوري هم موږ داسې غوښتنه لرو چې د ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه د افغانستان د منافعو د افغانستان د ملي منافعو د ساتنې په صورت کې دوی باید د افغانستان پر وړاندې خپل بهرنی سیاست په منظم ډول تنظیم کړي. او لکه مخکې ما یادونه هم کړله چې د افغانستان نږدېوالی هندوستان ته به په دې معنا نه چې پاکستانیانو ته خطر ده او پاکستانیان باید دغه اطمینان ترلاسه کړي. مخکې اتمر صاحب ډېره ښه یادونه وکړله چې د دغو کشالو د حل لپاره باید عملاً موږ میز ته سره کېږو. یوه بله پوښتنه مطرح کېږي چې افغانستان د دې جوګه ده چې داسې دغسې انډول وساتي، ځکه چې که چیرې د انډول مسله شي نو باید په سترو قدرتونو ترمنځ هم انډول وساتل شي، ځکه که چیرې افغانستان روسیې ته نږدې کېږي امریکا خفه کېږي، که چیرې امریکې ته نږدې کېږي روسیه دغه انډول جوګوالی ګورئ په افغانستان کې. اصلا مشکل په همدې کې دا چې هغه دولتونه چې پیاوړی اقتصاد لري هغوی کولی شي چې خپل بهرنی سیاست هم په منظم ډول تنظیم کړي. موږ تر اوسه پورې د خپل د مملکت د عادي بودیجې ډېره یو کمه برخه په خپله باندې تمویلو. نو طبیعي خبر ده هغه څوک چې د افغانستان ملاتړ کوي د هغوی مالي لګښتونه ورکوي، طبیعي خبره ده چې د افغانستان د بهرني سیاست یو څه برخې د هغوی له لورې رهبري کېدلی شي. دا سمه ده چې موږ په د بهرني سیاست په برخه کې ستونزې لرو، په خاصه توګه بیا د اهل کسانو د ګمارلو په برخه کې موږ ډیر مشکل لرو. زه مطمئن یم چې په افغانستان کې ډیر پیاوړي خلک شته او دغه پیاوړي خلک چیرته د افغانستان د بهرني سیاست د جوړولو په برخه کې وګمارل شي دوی کولی شي چې د ګاونډیو هیوادونو لپاره او هم د سیمې د هیوادونو او حتی د لویو قدرتونو لپاره مناسبې تګلارې جوړ کړي. جوړولو برخې کسان لا همغه څوک دي چې په دې نه پوهېږي چې څه ډول انډول وساتل شي او څه ډول بهرنی سیاست جوړ شي او څه ډول دغه سیاسي تګلارو جوړونکي وکولی شي چې د بهرنیو هیوادونو په بېلابېلو برخو کې د هغوی ملاتړ جذب کړو او د بهرنیو هیوادونو هغه اندېښنه چې ننني افغانستان لري هغه اندېښنې موږ ورته څرګندې کړو، هغه د مشکل ټکي چې دلته شته هغه ورته وښیو تر څو هغه هیوادونه عملا په دې برخه کې دوی کار وکړي. تاسې وګورئ کله چې د یو تاسې بهرنۍ انجیو نه پروژه اخلئ تاسې طبیعي خبره ده چې یو ښه پروپوزال ورته وړاندې کوي، دوی هغه چاته دا پروژه
ورکوي چې هغه ښه پروپوزل وړاندې کړی. موږ مشکل په دې کې ده چې موږ ښه پروپوزل نسو جوړولی. څرنګه وکولی شو چې د افغانستان په امنیتي برخه کې، څرنګه کولی شو په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې او حتی په نورو برخو کې د ګاونډیو هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړیو هیوادونو توجه راجلب کړو تر څو د افغانستان لپاره بنسټیزې او زیربنایي پروژې موږ ولرو. ډېره مننه کور مودان چې راغی په موضوع مو راسره بحث وکړه. ګرانو لیدونکو له تاسو م ډېره مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.